بسم الله الرحمن الرحیم حامد و مصلی. محترمینو، یو محترم ورور دا پوښتنه کړې ده چې زموږ په علاقه کې چې کله څوک مړی وکړي نو بیا د هغه مقتول د وارثاو سره چې کله روغه کوي نو هغه ته د صلح په بدل کې لور یا خور ښځې ورکوي. دا د شریعت په رڼا کې څنګه دي؟ محترمینو، دا مسله در اخره ښه په غور سره واورئ. کتاب السنه والبدع صفحه نمبر 181 ډیر تفصیلي بحث پر دې باندې کړی. هغه لیکلي دي چې د دې په شریعت کې هیڅ اصل نشته. دا یو ډیر قبیح رسم دی، ډیر بد رسم دی او پر جهالت باندې مبني دی. په ډیرو مفاسدو باندې دا مشتمله دی. ښځه چې دا آزاده ښځه دا مال نه دی، شرعا نه دی مال. شریعت د صلح په بدل کې په جیت کې د مال ورکولو حکم کړی دی. د صلح په طور باندې په بدی کې لور خور ورکول دا ناجایز او حرام ده. او کم کسان چې دا صلح ورکوي دا ټوله پکې ګناهګار دي. خپله چې کله مړی وکړي پټ پټ ګرځي، ښار پرېږدي، ملک پرېږدي، یو ځای ته ولاړ شه بل ځای ته ولاړ شه، لیکن خپل یو کمزوري لور یا خور دی و هغه ته د هغه خونې له ورولي، د هغه کور ته ورته کښېني. د یو ورځې ژوند د جوړولو دپاره خپله لور او خپله خور د همیشه دپاره په زحمت او په تکلیف کې واچي. نو په دې کې چې کم کسان حصه داره وي ټوله به سخت ګناهګار وي. او دا خلک چې کله داسې عمل وکړي، لور یا خور ورته ورواچوي د خپل د 3 ورځو ژوند د جوړولو دپاره، نو چې ورته اولې وایي دا د نصیب کارونه، دا به پر نصیب نه توانوي. خپل جیب ګرم کی، پنډونه واخلي، 10 لکه 40 لکه یو داسې ځای ورکړي چې د هغې ژوند ورخرابوي، چې اولې وایي دا د نصیب کارونه. دا د ښځې سره ظلم دی، د نصیب پر سر به یې نه توانوي. دا نصیب نه دی، دا پیسې دي، پیسې. نو په کار دا ده چې څوک د خپل ژوند د جوړولو دپاره لور یا خور داسې ځای ته ور نه کړي چې د هغې ژوند په خراب سي، هغه ټوله عمر بیا تا ته په شراو تیره کړي. نو چې د لور د مظلومې شرا په تا پسې وي د خور، نو ته به بیا څه پر خیر پیښ سي. کم خلک چې په دې صلح کې کوشش کړی دی هغه به څه پر خیر پیښ سي. نو باید د لور خور سره ظلم ونه کول سي. جرم دې په خپله کړی دی، سزا یې و لور خور ته ورکوي. خپله خواري وکړه، محنت وکړه، پیسې برابرې کړه، ورې کړه. لور او خور داسې ځای به نه ورکوي چې د هغې ژوند په خراب سي. والسلام. ستاسو د دیني او شرعي پوښتنو جوابونکی مولوي عبدالرحمن سمیم صاحب.